لزانا گلا وکړم کلتا نگلا وکړم نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړم نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړم. ملګرو سلامونه. کله کله داسې وي چې ویډیو مختصره وي خو ډیره د عبرت ویډیو دا ویډیو تاسو وګورئ. ظاهره د هر انسان الله پاک چې پیدا کړي نو داغه په ژوند کې درې سټیجه راځي. کله چې پیدا سي نو دی ماشوم وي، بیا داغه بعد ځوان سي او بیا داغه بعد دی ضعیفه سي، سپین ږیری سي. اوس په دا ویډیو کې تاسو وګورئ چې دغه سپین ږیری چاچا په څومره تکلیف او په زحمت د روډ سره روان دی او د ده په لاس کې یو خالی پارسل دی. دی د لکړه په ساره باندې په روډ باندې روان دی او کله چې تاسو وګورئ دغه رکشه چې تیریږي نو د ده د لاس چې کوم پارسل دی هغه یې لسي. په ده کې دومره توان او طاقت نسته چې دی دغه خالي پارسل برته راپورته کړي، دغه یو ځوان بیا دته پارسل راپورته کړي او په لاس یې ورکړي. یعنی انسان څومره عاجزه دی او انسان در کومه حده پورې ضعیفه کیدی سي او در کومه حده پورې کلی سي، دا ټول انسانان باندې دغه را روان دی. ظاهره ده چې موږ تاسو هم په یو ټیم کې دغه عمر لزو نو موږ ته پکار دی چې په معاشره کې یا په دغه زموږ په سوسایټي کې وګورو چې کم ضعیفه خلک دي، کم بیتوانه خلک دي، کم معذوره خلک دي، د هغو سره داسې رویه داسې برتاو وکړو چې هغه په زړو کې ځای جوړ کړو، نه چې هغه زموږ څخه مایوسه. نو دوستانو تاسو دا اندازه ولګوئ چې د دغه چاچا یا د دغه سپین ږیري کاکا په زړه کې به هم ظاهره د ډېر ارمانونه یي، خو افسوس ژوند ډېر سخت دی، ژوند پر یوه حال نه یي، ژوند آخر کې انسان ډېر محتاجه کې ډېر لاچاره کې. نو عقلمند خلک او ښه خلک هغه دي چې هغه دا ژوند با مقصده جوړ کړي او د انسانیت د خدمت لپاره یې جوړ کړي. نو دغه یو مختصره پیغام ولو د نن ورځې. نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړما نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړما لزانا گلا وکړم کلتا نگلا وکړما نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړم نصیب رات وایا قبل چا نگلا وکړم قسمت کې